په پاکستان کې د شیخ ادریس د ترور پیښه دیني علماو د پاکستان پوځي رژیم د علماو د وژنو مسؤل بللی دی. په پاکستان کې د شیخ ادریس له ترور کېدو وروسته ډیری دیني علماو د پاکستان پوځي رژیم د دغه پیښې مسؤل یاد کړی او پاکستاني رژیم د علماو وژونکی بللی دی. مشهور دینی عالم مفتی کفایت الله ویلي دي چې د پاکستان پر ځای هندوستان د دینی علماو لپاره ډیر خوندي ځای دی او د شیخ ادریس قاتل خپله د پاکستان پوځي رژیم دی. یا دینی عالم له پاکستاني رژیم څخه غوښتنه کړې چې د علماو وژل بند کړي او په عالمانو یې هم غږ کړی چې یا خپله خاموشي ماته کړي او یا هم په دې اړه له غږ پورته کوونکو سره ودرېږي. पाकिस्तान में उलमा महफूज नहीं और इंडिया में उलमा महफूज. د غراز یو تنبل دینی عالم مفتی فضل غفور پر شیخ ادریس د برید کوونکو د نیولو په اړه پاکستاني رژیم ته د اسلام آباد د تړلو خبرداری ورکړی دی. په همدې اړه د یوې اعتراضیه غونډې پر مهال خلکو په یو غږ د پاکستان د پوځي رژیم پر ضد د غصې په څرګندولو سره د الجهاد الجهاد او د سبیلنا سبیلنا غږونه بدرګه کړي دي. ان شاء الله العزیز په اسلام آباد کې برانه مرغۍ هم نه رپیږي کو دا قوم راووتل. د وخت حاکمه ته چې زما د شیخ په سر سپینه پګړۍ نه پرېږدي زه ستا په سر د بادشاهۍ تاج هم نه پرېږدم چې موږ د شیخ صاحب وینه په هېڅ صورت معاف کولو ته تیار نه یو. موږ به د شیخ صاحب قاتلان درنه غواړو او دا به موږ له راکې. په ورته مهال د شیخ ادریس د قتل قضیې مسؤل رسنیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو یا یې قاتلان افغانان وو په ښکاره ډول ویلي دي چې په دې اړه له دوی سره هیڅ شواهد نشته. ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना साहब को हिट करने की जो मनसूबा बंदी थी वो अफगानिस्तान में हुई है. कुछ शवाहिद मिले? हमारे पास इस सिलसिले में अभी ऐसे कुछ शवाहिद नहीं है. जैसी तफ्तीश में कुछ चीज़ें डेवलप होंगी तो इंशाल्लाह शवाहिद सामने आएंगे. जो दहशतगर्द थे जो 2 मोटरसाइकिलों पे थे, 4 मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 4 हमलावर थे, क्या वो अफगान महाजिर थे? अब तक कुछ बात इस तरह सामने? देखिए वो तो डेफिनेटली आफ्टर गिरफ्तारी ही हम बताने की पोजीशन में होंगे कि एक दफ़ा बंदे गिरफ्तार हो जाएं तो उनकी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज होगी, उनकी शहरियत भी डिस्क्लोज होगी. د پاکستان پوځي رژیم چې ډیر کله په دغه پیښو کې افغانستان ښکیل بولي پاکستاني علما او عام وګړي ورته ادعاوې بې اساسه او له حقیقته لرې بولي. مشهور دیني عالم مفتی ندیم ویلي دي چې د علماو د قتل پر مهال پوځي رژیم د خلکو د پام اړولو په موخه په یو بل نوم افغانستان تورنوي او په دې سره د پلټنو بهیر پای ته رسوي. مطالبه ما زه وکم خو نه کوم ضرورت نشته وي چې حکومت نه مطالبه وکړي چې قاتلان یې ونیسي. تر اوسه پورې کدي حکومت د شیخ حسن جان قاتل نیولی خو اوس موږ به ووایو د زرګونو علماو قاتلان یې نیولي خو موږ به ووایو ټول هسې ګپ شپ دی دا ټول 2 نمبري ده. دلته یوې جړه څوک وولي تاسو کتلي ورځ کې دلته قاتل ګرفتار شي یو ډم څوک وولي په 24 غنټو کې دغه قاتل نه ګرځي. زما د الله په ذات قسم کدي حکومت غوښته دي انتظامیه د شیخ صاحب قاتل د الله په ذات قسم کده په دغه ورځ د چرسدي نه موتلی موږ لسترګې متوروي پرون و یو سی ټي وي فوټیج راغی ال افغانستان کې منصوبه سوای منصوبه او وسه پلان کې تنظیم قبول کړه چې ختمه شو بس لاړ هم د بدر دلته زموږ د وینو ته پوس نشته. مشهور دیني عالم او د کوړه خټک مدرسې استاد شیخ ادریس تیر اونۍ د پیښور ښار د چارسدي پوت منځو سیمه کې په یو برید کې په شهادت ورسول شو.